سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست به یو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې نهمه چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له لومړۍ سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه سپورټي خبرونه وړاندې کوم. ټاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې لوبلړۍ 20 ورځې لوبو په دوام به نن افغان ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي. ټاکل شوې د یاده لوبه د افغانستان پر وخت 9:30 بجې په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عرب اماراتو پر وړاندې د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کې د 29 منډو په توپیر د پاکستان پر وړاندې ماته وخوړه. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال غوره لیګ سیالۍ د موجهای او لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې موجهای او لوبډلې د 3-2 میدانونو په توپیر خپلې سیالۍ امام صاحب ولسوالۍ مرکزي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د کاپیسا ولایت د کوهستان حصې دوم ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې 20 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه کې انقلاب لوبډلې د 2-1 میدان په توپیر خپلې سیالۍ استقلال قلعه نو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د خوست ولایت مرکز اړوند کنډیو سهارا سیمه کې د 7 لوبډلو ترمنځ د ټپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 1 میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې پکتیا پینټرز لوبډلې د 19 منډو په توپیر خپلې سیالۍ منګل اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د 3 لوبډلو نیزه وهونکو ترمنځ د نیزه وهنې دوستانه سیالۍ وشوې چې 1 ورځ یې دوام وکړ. دغه سیالۍ په لاین، سینګل او سیکشن برخو کې ترسره شوې چې په پایله کې هاشم لوبډلې د 28 امتیازونو سره لومړی او جاهد لوبډلې د 22 امتیازونو په خپلولو سره دویم او شفیق لوبډلې بیا د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله پامان.